ننګرهار مرستیال والی په مشرۍ امنیتي او تصفیوي ناسته وشوه. ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی په مشرۍ امنیتي او تصفیوي ناسته وشوه چې پر مهال په یو شمیر موضوعاتو خبري او لازمي پریکړې وشوي. همدارز مسؤلینو په یو شمیر برخو کې د ترسره کړیو اجرااتو په اړه راپور وړاندې کړ او پر پاتې نورو مسایلو د قانون لمخې پر اقداماتو ترسره کولو ډاډ څرګند شو. ننګرهار کې د وطنیو تولیداتو د بازار موندنې لپاره درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د ننګرهار ولایت سربیره د ځینو نورو ولایتونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. په ننګرهار کې 2 تنه د نشئی توکو د پلور په تور ونیول شول. د ننګرهار سرور د ولسوالۍ د مستخیلو او کلانو کلیو اړوند سیمو کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 2 تنه د نشئی توکو پر شون پلورونکي 1112 کیلوګرام چرسو 300 ګرام شیشې او 15 ټابلیټ ګولۍ سره نیولې دي. ننګرهار کې یو شمیر د تیلو پمپونو د سرغړونې له امله مهر لاګ شول. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون په جلالاباد ښار کې د یو شمیر تیلو پمپونو څخه څارنه وکړه چې پر مهال د سنگین اسد حسیب نړیوال او انصاف رحمت د تیلو پمپونه د تیلو کمی اندازې ورکړې له امله مهر لاګ شول. یو شمیر ننګرهار میشتي په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي په موخه د حکومت او قومي مخورو د هڅو ستاینه او ملاتړ کوي. دوی وايي په ټولنه کې ناوړه دودونه لوړ او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د دې لامل کیږي چې ځوانان خپل وطن پرېږدي او اوږدې مسافرۍ ته غاړه کېږدي.